د دې پاکستان نه څه جوړ شو تا خو په شرمونو وشرمېد. نن سویم ورځ ده چې غوږونه مې خلکو وخوړه، چټای خلک رالیږي چې په ټي وي کې یو پروګرام شوی دی الکان او جنکو پکې یو ځای، خدای خبر چې څه جنګولی را جنګولی دي خبر ته نیم، ټلیفونونه دی او صاحب چټای دی او مولانا صاحب ما ورته وی چې خبره ده چې کما ته وسوکوي چې ته د ډمو بازار ته تله نو زما ایمان خو په ځای دی کنه چې زه د ډمو بازار ته نیم تله، یا مانا څوک تپوسو کې چودلی دا پلانه ډمه پکې څومره خرابه وه، نو زه به حق بجانب یم چې هلکه ما لیدلی نه ده، نو زه خرابه او ښه ورته څه ووایم. زه ځم نه هغه ځای ته، نو مانه به خدای مؤاخذه ولې کوي؟ معلومیږي دا چې ټول قوم د قوم دا پروګرام ښه علی وجه البصیرت لیدلی دی، د الف نه تر یې ورته ناستو ښې تماشې کړي دي، نو لعنت په داسې قوم شه، لعنت په داسې ملک شه، او لعنت په داسې قوم شه چې ډمه ګډیږي او ټوله شپه ورته زه ناسته تېره کم او سهار له خلقو ته وایم چې وګوره څومره غلط کار شوی چې دا ډمه ګډه شوې ده، نو په ما دې لعنت یې که نه چې زه ټوله شپه ورته ناستم، په ما دې لعنت یې که نه؟ نو چې خراب پروګرام په ټي وي شروع شو خو تاسو به بند کړی وی که نه؟ لیدوم ولې؟ او هغه ښه پروګرام په ټي وي کې لا کم یو دی چې دا پکې خراب شوی دی. که تاسو کې ایمان وي او غیرت در کی وی تھرو آؤٹ ټول ملک بایکاټ وکړي او ټلویزیونونه راوالی او بار سرک ته وغورځوي او وایي چې لعنت په دا ټي وي سټیشن او لعنت په ټي وي باندې آینده د پاره به مونږ دا اډو ګورو نه، داسې به دا عمل کوي. اوس خو کچا کرنوم علیه د بے نظیر کتو د پاره، نو چې د شپې وګوري سار لای بیا په صفت نه مړېږي، خلک چپوي لکه د علوم په خوله کې نیولې یو یاره ډېره ښه دغه پې بېګاره ته یې وایي یاره داسې تقریر کولو چې ټوپونه یې وال مال ښځې خو ټوپونه وایي نو ښځې خو ټولو په ټوپونو دي، دا تاسو ګورئ نه په دې سړکونو باندې، تاسو خیال راغی. نو عرض میں دعو عزیزانو چې انشاءاللہ د بیزو غوندې به خپل زخمونو کې په خپله ګوتې اچوئ او راکاږئ به او د هغې نه به ستاسو مرګ واقع کېږي. خپل زخمونه به په خپله راکاږئ. نن ستا ملک د زخم جوړولو علاج نه کوي چې دا زخم جوړ شي، نن ستا ملک چې دی هغه زخمونه نور زیاتولو علاج کوي. یو بیزو چې زخمی شي نو نوري بیزوګانې تپوس لراشي، نو په زخم کې ورته ګوته واچي او پو आवाज وکي، زخم ولا نور زیات کی. بل بیزو راشي بیا پکې ګوته واچي مړه ها زخم دومره کولاو کی چې بیزوم داغې نه مړ شي. تاسو باندې به د بیزوګانو عذاب راځي.
یو بل کې به ګوتې اچوي او زخمونه به لویوي او دا غینه به مردارېږي. ان شاء الله تماشې وکوي. نن خو دې ته خوشالېږي کنه چې دا زما سړی وزیر شو، دا زما سړی په صوبه سرحد کې وګوره وزیره لنګه شوه. په دې صوبه سرحد کې وزیرانو ته ډېر ضرورت دی. پلانې وزیر واغستو، پلانې وزیر واغستو، پلانې وزیر واغستو، یو پکې خرکار وزیر اغسته دی. مطلب یې څه دی؟ مطلب یې دا دی چې دا خلق چپی، دا ممبران زما خلاف عدم اعتماد ووٹ پاس نه کی او زما وزارت په خطر کې نشي. او دې له نه ګوري چې دا د دې قابل دی او دې ملک ته د وزیر څه ضرورت دی. قسم په خدای دی یو وزیر د دې ټول صوبه سرحد کار کولی شي، یو وزیر. او بیا د مشیر څه ضرورت دی؟ مشیر څه مشورې ورکوونکې. دا حکومت ته ما سره لکېنی دا د چې کوم مشیران اغستی دي کا په خبره هم پوهېدنو زما په دې مخ باندې متیازې وکړي په خبره. همدغسې خیي عزیزانو، خدای پاک دې نور زیات کړي دا عذابونه در باندې. او مونږ خو خوشحالیږو، زمونږ خو یو مرګ دی را به شي ټک سا به موزې مړه به شو. خو انشاءالله د پاکستان قوم به ښه ورځ نه ګوري، دا مې یقین دی. ځکه چې هره ورځ دوی د هلاکت اسباب ځان له پخپله جوړوي، هره ورځ د تباہی اسباب ځان له پخپله جوړوي.